وی ښځې وی چې زه غواړم که نه وی چې زه غواړم که نه وی په دې خپله شاعرۍ به مې دله په دې ټوله دنیا اور بل کړی په دې خپله شاعرۍ به مې دله په دې ټوله دنیا اور بل کړی نو هغه ښځه ورته وی وسړیه وی ښځه ته اوس راپاڅېږه د نغري ته یو 3 شیرونه وروله وی اور نشته چې دا کټوۍ خو پې پخه کړو که نه نو همدغه السلام علیکم ګرانو مینوالو زه یم ستاسو کوربه سلمان افریدي د ټوکو ټکارو بېتاجه بادشاه اور هغه وایي که نه جناب چې ته به م رانه هیر شي صبر وکړه لږ ته به م رانه هیر شي صبر وکړه لږ او لږ زه مرګي ته نږدې کېږم روکېږم ګرانو مینوالو ټولو ته یو خاص جناب چې زموږ چې کوم ماشاءالله د ریډیو تهذیب چې کوم مشر دی ایاز رضا افریدي د دې دغه چینل سبسکرایب هم کوي بیل آیکن باندې هم کلیک کوي اور ماشاءالله ډېرې ښکلې ښکلې ویډیوز په دې باندې راځي نو دا زموږ او ستاسو جناب یو کومک دی یو مرسته ده د دې روډ سره یو ټوکه ټولو مینوالو ته ډالۍ اور امید لرم زما ټوکې ډېرې زیاتې مشهورې وي خوښه به م شي هغه یو کس و که نه جناب هغه له خپل ماشوم رالو وایي دادا دا راته ووایه چې دا سړی څه ته وایي نو هغه پلار یې ورته چې بچیه سړی دې ته وایي چېرې په کور کې واک چلیږي او د دې نه علاوه خلک ترې پوښتنه کوي چې هلته لاړ شم او دلته لاړ شم او هغه کار وکړم او دغه کار ونه کړم یا خلک ترې سبزۍ له پیسې غواړي یا د دې نه علاوه نورې پوښتنې ترې کوي چې یاره شپه وکړم او نه کړم که نه نو هغه ماشوم ته یې وایي بچیه وایي دې ته سړی وایي نو دغه ماشوم ورته وایي دا زه چې غټ شم وایي زه به بېبې په شان سړی جوړېږم همدغسې یو بله ډالۍ ده بله داسې ده جناب چې یو ښځه وي هغه د خپل خاوند قبر ته ناسته وي رینګه جاړي ورته چې یاره د وړوکې زوی دی زمانه کیلونې غواړي د لوبو شی نه غواړي نو زه څه وکړم که نه نو بیا ورته په ژړا شي دې قبر ته وایي هغه بل زوی دی غټ شوی دی کالج ته ځي او هغه وایي چې په کالج کې د ټولو سره ټچ موبایل دي او ما له موبایل واله نو زه وله موبایل د کمې والم که نه بیا ورته رینګه هغه قبر ته جاړي په دې کې په آخر کې ورته ووایي چې وسړیه زما جامې م زړې شوي دي او زه څه وکړم رینګه بیا ورته په ژړا شي هغه سړی د قبر نه آواز ورکوي وایي د خدای ظالمې زه سعودي عرب ته خو نه یم راغلی قبر ته راغلی یم دلته خو مې په کلار پرېږده که نه او د دې نه علاوه یو بله ټوکه هم تاسو ته ډالۍ ده بله ټوکه داسې ده جناب خو ورسره زموږ د دې خوږ مشر ورور جناب ایاز رضا افریدي چې کوم دا یوټیوب چینل دی دا سبسکرایب هم کوي بیل آیکن باندې هم کلیک کوي اور ماشاءالله د دې سره مرسته وکوي ډېر ښکلي ویډیوز وي پې ډېره شکریه زه م ادا کوم جناب چې زه م د دغه ټیم حصه یم د دې سره او الله تعالی دې نورې کامیابیانې هم ورکړي نو یو ټوکه بله ډالۍ ده یو ماشوم مور له رالو وایي مورې دا راته ووایه چې زه به کله دا مره غټ شم زه به کله دا مره غټ سړی شم چې ستا بې تپوسه زه د کور نه وځم او شپې م کوم او ګرځم او چکرې م وښم وایي زه به کله دا مره غټ شم نو هغه مور یې ورته وایي ستا له پلار دا مره نه دی غټ شوی چې زما بې تپوسه د کور نه بار شپه وکړي وي ته خو یې لا زوی همدغسې جناب یو بله ټوکه هم ډالۍ بله ټوکه هم مینوالو ته ډالۍ خو جناب د ایاز رضا افریدي چې کوم دغه چینل دی دا ضرور سبسکرایب کړئ د سره د دې نه علاوه ټوکې ټکارې سلمان افریدي سره نه کمیږي د شعر و شاعرۍ حوالې سره د ایاز رضا افریدي جناب چې کوم مشر دی دې ته ډالۍ وایي دا دروغ دي چې دوستي هسې دوکه ده دا دروغ دي چې دوستي هسې دوکه ده او یار له یاره قربانېږي خو چې یار وي نو شعر و شاعرۍ پورې یو ټوکه ده او بیا به یې راغونډم کړو دغسې هغه یو سړی د کاره ستړی رالو که نه نو کور کې به یې شعرونه ویرونه جوړول یا به یې بار شعرونه په کلي کې ډېر مشهور و چې دا ډېر مشهور شاعر دی نو هغه ښځې ورته وایي وسړي وایي په دې شاعرۍ مایرۍ خو م کار نه کېږي که نه وایي څه کار ژوند هم ورسره کوه نو دغه سړی د خپلې ښځې ته غوسه شو وایي ښځې وایي چې زه غواړم که نه وایي چې زه غواړم که نه وایي په دې خپله شاعرۍ به مې دله په دې ټوله دنیا اور بل کړی په دې خپله شاعرۍ به مې دله په دې ټوله دنیا اور بل کړی نو هغه ښځه یې ورته وایي وسړیه وایي ښځه ته اوس راپاڅېږه د نغري ته یو 3 شیرونه وروله وایي اور نشته چې دا کټوۍ خو پې پخه کړو که نه نو همدغسې جناب ډېرې ټوکې ټکارې سلمان افریدي سره اور یو بله جناب اخرنۍ ټوکه دا ده که نه ریسنټلی ما خپل هم جناب ډېره زیاته خوښه شوې وه یو سړي په پیله ځل باندې چرس کلي هلکه په پیله ځل یې چرس کلي دا نشې مشې مه کوئ دې نه سم نه جوړېږي وایي هلک په پیله ځل باندې چرس وڅکل چې چرس یې وڅکل نو په ګډو وډو یې شروع واله بیخي په ګډو وډو شروع والې وه نو چې کور ته رادننوتو نو کور کې مور هم وه بس مور یې په کټ کې ناسته وه نو دا د خپلې مور ته وایي په خیر شینا څنګه یې جوړې برابر هغه مور یې ورته په تا څه تندر را پرېوتو همدغسې جناب ډېرې ټوکې ټکارې خو مغه ریکویسټ چې د آر جې سلمان افریدي دغه ټوکې ټکارې تاسو د ایاز رضا افریدي په دغه چینل باندې هم کتی شئ ضرور یې سبسکرایب کوئ او دغه بیل آیکن چې کوم دی په هغې باندې لازمي کلیک کوئ ډېره مننه قدرمن شئ عزتمن شئ او بریالي شئ